كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زما محترم مسلمانان ورونو، د ایمان په شعبو کې یوه مهمه شعبه دا ده چې مؤمن باید د خپل لوز او د خپل عهد پابند وي، او په خپل عهد او په خپل لوز کې باید بېوفایي ونه کړي او د هغې اهتمام وکړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ای مؤمنانو اوفوا بالعقود. تاسو چې کوم لوزونه کوئ، تاسو چې کوم عقدونه کوئ، د هغې به اهتمام کوئ، د هغې پوروالې کوئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. څلور صفتونه دي چې دا په چا کې راشي دا خالص منافق دی، دې ته منافق عملي وایي. په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا فرمایلي چې واذا اؤتمن خان، کله چې ورسره امانت کېښودلی شي په هغې کې خیانت کوي. نو د ایمان په شعبو کې دا اختصارا ذکر کړه شو چې په عهدونو باندې، په لوزونو باندې، په عقودو باندې وفا کول دا د ایمان په شعبو کې یو مهمه شعبه ده او د دې اهتمام پکار دی. د دې له وجې نه چې د انسان ایمان کامل شي، د ایماني سرمایه محفوظه شي، نو د دې ټولو شعبو اهتمام کول پکار دی. اختصارا موږ دا ذکر کړه چې د ایمان په شعبو کې یوه شعبه دا ده چې انسان د خپل عهد، د خپل لوز وفا وکړي، او اسلام د دې ډېر ترغیب ورکړی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.